دغه صورت سره په انسان باندې د رزق دروازې کولاویږي، غمونه په ختمیږي، مشکلات په ختمیږي، بیماریان په ختم شوي. زما عزتمندو څومره وړوکی عمل او څومره د فضیلت او د اجر نه ډک عمل. انس بن مالک رضی الله عنه فرمای چې د الله رسول فرمایلی دي چې من قرأ قل هو الله احد 50 مره، کوم انسان چې 50 ځلې قل هو الله احد صورت وویلو، لس ځلې اوس وویلو، لس بیا وویلو، په هرې طریقې سره 50 ځل پوره کو، نو الله رب العالمین به څه ناشنا بدلې د انسان ته ورکي. اوله بدله غفر الله له ذنوب 50 سنه، الله رب العالمین به د انسان ته د 50 کالو ګناهونه معاف کړي. او که د انسان 50 سال عمر وي، 30 سال عمر الله به ورته د 30 سال ګناهونه معاف کړي، بقیه 20 سال به الله ورته په نیکي بدل کړي. زما رب سره کمې د څه دی، زما رب خو غیرتي ذات دی. دویمه بدله الله رب العالمین به د انسان ته 15 کورونه غټ غټ د یاقوتو د مرجانو په جنت کې جوړ کړي. د الله رسول فرمای چې من قرأ 10 مرات، چا چې دغه صورت قل هو الله احد 10 ځلې وویلو، په یو 10 ځلې یو بنګله جوړیږي، نو ته چې 50 ځلې لولې تقریبا 15 بنګلې تا ته جوړې شوې په جنت کې. او ناشنا فضیلت او ناشنا نقطه په دې حدیث کې دا واوره، په کوم حدیث کې چې دا خبر راشي چې په دې عمل سره تعالی په جنت کې کور جوړیږي، نو ته پوه شه چې په داسې وخت کې به ته مړ کېږي چې ته به مؤمن وې، ستا خاتمه و په ایمان سره، الله به درنه راضي د مرګ په وخت کې، ځکه په جنت کې کور درته جوړ شوی دی، او په جنت کې کور خو مؤمنانو ته جوړیږي، نو ته چې کله مړ کېږي مؤمن به یې. درېیمه بدله الله رب العالمین به دومره اجر درکړي لکه تا چې د قرآن کریم 14 ختمونه کړي. ځکه حدیث کې د الله رسول فرمای 3 ځلې قل هو الله احد صورت ویل دا د پوره قرآن سره په اجر کې داخل دی. نو ته چې 50 ځلې لولې 3 ځلې حساب کا، تقریبا 14 ختمونو اجر دی وګټلو. او څلورمه بدله دا چې دا حدیث ته بل چاته ورسولو، کور کې مور ته، خور ته، همدغه شان د ښځې ته، ملګرو ته، نو څومره اجر چې هغوی ګټي دومره اجر کې ورستم شریکې. د الله رسول فرمایي چې من دل علی خیر فله مثل اجر فاعله، چاته چې یو نیک کار وښودلو نو څومره اجر چې الله هغې ته ورکوي دومره ورسته شریکې. نور علما مفسرینو ډیر فضیلتونه بیان کړي. دغه صورت سره په انسان باندې د رزق دروازې کولاویږي، غمونه په ختمیږي، مشکلات په ختمیږي، بیماریان په ختمیږي. زما عزتمندو د دې صورت د ویلو موقع زما او ستا سره ده، ځکه د ځمکې خېټې ته نه یو ورغلي. د هغه خلکو نه وخت تللی دی څوک چې سترګې پټې شوي دي او د ځمکې خېټې ته ورغلي. زما عزتمندو په ما او تا به هم داسې وخت راغلی چې د ځمکې خېټې ته به ورغلی یو، بیا به موقع نه نیکي وګټئ نیکي.